خپل ژبې زیات موږ نورو ژبو ته اهمیت ورکړی دی. موږ باید یار په خپل ژبه کې یو شی زده کړو او خپله ژبه په هر شي کې مخته یوسو او په خپل ژبه کې هره زده کړه وکړو، بیا به موږ خپل سوچه پښتو مطلب موږ په خپل روزمره ژوند کې یادوی سو. په شروع کې چې موږ مطلب ډېر راته مشکل وي په هر رنګ، مطلب موږ د کوچنیوالي څخه اردو انګلیش دغه شیانو باندې زیات توجه ورکړې او پښتو ته ګرځ موږ اهمیت نه وی ورکړی، لیکن بیا چې پښتو ته راغلو د پښتو د اردو ډېر سره جلا و، لفظونه یې جلا و، لیکایي یې جلا و، هر شی یې ګرانه وي، خو څوکه ستاسو نه مینه ورسره وي ته یې زده کوی سې. سر د دې وجوهات زموږ خپل ذاتي مینه ورسره وله. موږ ویل باید چې موږ په خپل ژبه کې دغه وکړو چې نورو ژبو ته اهمیت ورکړو، خپل ژبه پر مخ یوسو. هغو ته زما دا پیغام دی چې تاسو په نورو ډپارټمنټس کې ووایاست تاسو به شوق وي ورسره، د هر انسان شوق راځي، خو تاسو په خپل پښتو کې هم یوه لږ دغه وکړاست، خپل پښتو ژبه ووایاست او ویې ګوراست، په خپل ژبې کې ستاسو څومره اهمیت معلومېږي، هر شی درته اسان معلومېږي، هغه په نورو ژبو کې تاته هغه فایده نشته.